نو ماته دغه وسیله غواړئ. او دلته خدای پاک حکم عام انسانانو مسلمانانو ته که یا ایها الذین آمنو ای مؤمنینو د خدای نه وډار شئ، ای مؤمنینو وسیله وغواړئ. نو جواب دا ده وسیله درجه ده، خو دا درجه بیا مختلفې درجې لري. دا درجه خپله مختلفې درجې لري. اعلی مقام د رسول الله ده. څوک چې د رسول الله کامل تابع شي دغه درجه کې ورشریکېږي، خو تر هغه مقام کې به نه وي، تر لاندې به وي. اعلی مقام د رسول الله ده، لاندې لاندې درجو کې سړی ورشریکېږي تر نورو خلکو نه ټولو نه دغه درجه ده پورته، خو په هغې کې دیني بیا په خپل منځ کې فرق موجود ده. موږ تاسې مخکې د درېیمې سپارې په سر کې ویلي وو تر ټولو انسانانو نه بهتر انسانان انبیا دي، بیا تر ټولو انبیاو نه بهتره رسولان دي، بیا تر ټولو رسولانو نه بهتره د اولوالعزم دي، بیا تر ټولو اولوالعزم نه بهتره رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. ګوره یو وارې تر ټولو انسانانو نه انبیا ټول پورته شو که نه شو پورته؟ بیا په انبیاو کې دننه خو رسول نبی وي، بیا رسولان چې پورته شوه، بیا په رسولانو کې دننه اولوالعزم پورته شوه، بیا په اولوالعزم کې دننه پیغمبر علیه السلام تر ټولو پورته شو. د صحابیت په لقب کې ټول صحابه شریکان دي، خو لیکن دننه په صحابیت کې بیا څومره فرق موجود دی. صدیق اکبر مقام ته ټول صحابه رسیدی شي، ټول امت رسیدی شي، صحابیت ټولو ته ده. وایي لکه مخکې چې موږ تاسې څلور رتبې ذکر کړي، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. په هر یو مقام کې که نبیین دي مختلفې درجې لري، که صدیقین دي مختلفې درجې لري، که شهدا دي مختلفې درجې لري، که صلحا دي اولیاء دي مختلفې درجې لري. د شهیدانو په باب کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي درجې د شهیدانو نیت هم صفا ده. د کافر د لاسه مړ شو خو درجو کې فرق ده. بخاري شریف روایت ده یو سړی خاص د خدای د رضا دپاره جنګیږي، خو ورسره شجاع هم ډېر ده، دلاور هم ډېر ده، چې جهادي میدان کې هغه کارنامې کوي چې بل څوک یې نشي کړی. دغه د کافر د لاسه شهید شو. د دغه درجه په دوم هغه چا باندې چې دغه متقی پرهیزګاره نیت ډېر صفا ده، خو په دلاوري کې غومره نه ده دلاوره. دا دواړه ګوري هغه د ښه نیت چښتنان دي، خو فرق دومره ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څوک چې متقی هم وي او دلاوره هم وي، دیغ درجه چې ذکر کوي په جنت کې تر نورو نه به دومره جګوي، داسې دا سر مبارک یې جګوه چې سر نه پټکی لاندې ولوېده یا خولۍ لاندې ولوېده. یا حضرت عمر صاحب چې د ده نه روایت کوي یا دا خولۍ وایي د پیغمبر علیه السلام ولوېده، یا حضرت عمر صاحب چې د نبي علیه السلام نه شکایت کوو چې حکایت یې کوو چې هغه د شهداو مقام چې دغه ذکر کوو دا سر یې جګوه یوه ته به داسې ورګورې خولۍ لاندې ولوېده. هغه ځای جګ ده. په ښکاره مثال درکم، دغه مټه دا مټه هغه مټه درې سره تر موږ جګې دي که نه دي؟ خو په څومره فرق ده په خپل مابین کې؟ هغه هم جګه ده، هغه هم جګه ده، دغه هم جګه ده، درې سره جګې دي، خو په عین جګوالي کې هغه د رتبې موجودې دي. د هغه جګوالی څومره ده بیا چې دوم مقام کې دي، دغه څومره ده بیا په درې مقام کې دي، دغه څومره ده. نو وسیله وایي یوه خاص درجه نوم ده، خو په یو درجه کې دننه بیا ډېرې درجې دي. لکه حدیث مبارک کې راځي چې جنت 100 درجې ده، د یوې درجې نه تر بلې درجې دومره مقام ده لکه د مځکې نه تر اسمانه پورې. خو بل طرف ته حدیث مبارک کې راځي چې د جنت درجې په اندازه د آیاتو د قرآن عظیم شان دي. قاری د قرآن ته په ورځ قیامت باندې دغه حافظ ته چې په ښه تجوید قرآن زده کړي هلته زیری ورکېږي حکم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويا په سوکا سوکا ویا خېجه د تا ځای آخري آیات چې در ختم شو. دغه بیا معلومیږي چې د جنت درجې په اندازه د آیاتو د قرآن عظیم شان دي. نو هلته یې 100 درجې دي، آیاتونه 6600 دي، نو بیا یې 6600 درجې دي. تعرض راغی ظاهره که نه نشته. 100 درجې دي، خو په هره درجه کې دننه بیا ډېر فرقونه دي، ډېرې درجې دي. مجموعه کنکۍ او غټې 6600 تر جوړېږي، خو غټې دا بلډینګ د دغه یو چت ته، هغه دوم چت ته، هغه دریم چت ته،
خو په دا هر چت کې کوټې ټولې په یو ناف دي، سهولیات دي ټولو په یو نیت دي. خو کاره شیان باید موږ عقل ولرو، استبعاد ونه کو. یو چت ورته ویلی کېږي اول منزل ده، خو یوه د 4 نفرو کمره ده، ضروریات هم دننه ورسره پوره دي، غسلخانه ورسره موجوده ده، شارپکټ چپرکټونه پکې موجود دي، اي سي او هر شی پکې موجود دي. بله په دغه کې ده بیا د 10 نفرو ده، بله په دغه کې ده غټ حال ده د 500 نفرو ده. د اوداسه ځای یو د 50 نفره په تکلیف دي پکې. دا طبعا هغه د په یو منزل کې دننه دغه درجې مختلفې. نو هلته هم د جنت 100 درجې دي، خو په هره درجه کې دننه بیا وړې وړې درجې د اعمالو په انداز باندې ده، چې څومره د چا تقوا زیاته وه، اعمال حسنه زیات و، دغومره به د هغه انسان دپاره سهولیت زیات وي، د راحت اسباب به د هغه دپاره ډېرې وي، خوشحالي به یې ډېره وي. موږ به کوشش کوو چې خپل هم د نیک عمل وکړو، وابتغوا الیه الوسیله. دغته به صرف نه اړوو چې ما ته دعا وکړه، دا نه ده د موږ اسانه. موږ خو په واسطه شی نه ده پوره، خو بس تاسې دعا ورته مسترګې دي، تاسې دعا ورته مسترګې دي. خدای پاک ډېر مهربانه ده، رسول ډېر مهربانه ده، که بنده ډېر مهربانه ده. خدای پاک درنه عبادت غواړي، بیا الله رحم در باندې کوي. مچ پوچ باندې نه کېږي چې بس ته واړوه الله بلا به ګردن ملا. پارسي کې چې وی لمونځ مه کوه، خو بد مه کوه، بس جومات مولوي صاحب سره 15 روپۍ کومه که ذاتې به د خدای بخي. ربونه شته. خپل عمل به هم کوشش کوي چې طاعت عبادت د خدای پاک د څومره په وس پوره وي اب هم کوي، خو د دغه سره په ځان به معتمد کېږي نه، اتکا به په ځان نه کوي، د خدای دوستانو لمن به هم نیسي، دعا یې به هم تر غواړي. دواړه چې یو ځای شي نو بیا امید ډېر دی د تقرب الهي چې خدای پاک ته سړی نږدې شي. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران شوي دي، لو ان لهم ما في الارض جميعا كبالفرض کا وی د دې دپاره هغه شیان چې په مځکه کې دي ټول، ومثله معه او د ټولې دنیا د نعمتو د سرو زرو سپینو بازار باندې نورم دغومره وي ورسره، د څه دپاره تیار کړي وي، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامه چې دوی فدیه وکړي په دغه سره د عذاب د ورځې د قیامت نه، ما تقبل منهم نه بشي قبول د دی نه، ولهم عذاب علیم د دې دپاره عذاب دردناک دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مشرک ته الله تعالی وی که نن ټوله دنیا د تا وای، د دغه عذاب دی چې اوس په سترګو ولید، د عذاب نه د خلاصېدن دپاره به د نن ټوله صدقه کړې وه که نه؟ وای او د ټوله دنیا صدقې ډېرې سختې دي، موږ په 100 روپۍ زړه نه کېږي، ټوله دنیا به څنګه څوک صدقه کړي؟ الله تعالی وی تر دغه نه اسانه شی ما درنه غوښتي و، ته د پلار په ملا کې لیاوې چې شرک مه کوه، خو تا انکار وکړه. د یغ ځای او د دغه ځای فرق دا ده، دغه ځای چې دلته ذکر کېږي آیات کې ګورئ فرضي خبره داسې عنوان ذکر کړي بالفرض که ټولم وي کافر خوشتانه چې الله تعالی ورته وایي که نن د تا وای، که نن د تا وای صدقه کړې به دې و که نه، دی وایي چې او شته خو نه. دلته بیا داسې بالفرض که سړی په دې پوه وي چې عذاب خو شته، او په دې پوه وي چې په روپیو خو په دنیا کې سړی خلاصېدو نو اوس روپۍ جمع که چې تیار پنډه موجود وي، چا موجود پنډ وي هم چې الله ته یې ورکوي په هغه ورځ کې بیا نه قبلېږي. نو بیا چې خالي لاس لاړ شي د یوه کفن سره هغه بیا څه صدقې وکړي، هغه بیا څنګه فدیې ورکړي؟ د آیات کې وایي دغه ته چې سړی په دا پیږي چې اوس مثلا تکلیفونه را روان دي، خلک مخکې نه ذخیره ورته جوړوي، د تکلیف په وخت کې بیا په هغه ذخیره باندې کار کوي. که بالفرض که دا سړی جمع هم کړي او ټول هلته بیا نقد موجود هم وي ورسره، خو چې صدقه هلته نارې شروع کړي چې خدای پاکه دا به ټول زه خیرات کم، صدقه به کم، خو ته مې د عذاب نه خلاص کې نه قبلېږي. یریدونه اراده به کوي دغه جهنمیان غواړي به دا خبره ان یخرج من النار چې دوی اوزي د اور نه، خو وما هم بخارجین منها نه دي دوی وتونکي د دغه اور نه، ولهم عذاب مقیم شته د دوی دپاره عذاب دائم ثابت بې انتها بې انقطاع نه. لکه حدیث مبارک کې راځي چې د جهنم لمبې دا یې راپورته کړي، د جهنم سر ته چې رانږدې شي امید د وتلو شي،
دوی به کوشش کوي چې ووځي خو بیرته به ځي 40 کاله به بیا همځکې بیخته په بعضې روایتو کې 80 کاله به بیا د جهنم بیخته روان وي بیا چې خانه راځي 80 کاله به مزل وي سأرهقه صعودا پورته به راخیږي 80 کاله بیا به دغسې ځي لاندې 80 کاله وتل متل نشته والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وسارق غال سړی وسارقة غلا ښځه نو څه دې وشي حکمه ما یطلع حکم دا د مقدر ده چې وروسته تلاوت کیږي بیا حکم دا د چې وروسته تلاوت کیږي شی ده بیا تقدیر ده اذا سرقوا فاقطعوا نو چې غلا یې وکړه بیا نو پرې کوي لاس ایدیهم لاسونه د دی جزاء بما کسبه چې دا جزا ده د هغه عمل چې دی کړی ده په دنیا کې نکالن دا یو تنبیه ده د دې دپاره من الله د الله د طرف نه چې بل وارې بیا داسې ونه کړي والله عزیز حکیم خدای پاک غالب ده په تنفیذ د احکام او حکیم ذات ده غل چې غلا وکړي نارینه یا غلا وکړي ښځه دلته نر مخکې ذکر کو ښځه یې شاته ذکر کړه سړی چې غلا وکړي ښځه چې غلا وکړي او بل ځای کې بیا صورت نور کې را روان ده الزانیة والزانی زانیه ښځه او زانی سړی هلته یې ښځه مخکې کړې ده وایي په غلا کې الله سړی مخکې کړی غلا اکثره د جرأت نه د لاورۍ نه کېږي چې پردي کور ته ور اوړې په شپه باندې دا هر څوک نشي کړی د نر غیرت شجاعت د لاوري تر ښځه زیاته ده ځکه غلاوې نران ډېر کوي اوله نر ذکر کو او د زنا خبره کې زنا کې ښځه مخکې ذکر کړه د زنا دارومدار په شهوت ده شهوت په دې کې ډېر ده د دغې وجې نه ویښیار خلک داسې چلونه یې زده دي چې حاجي صاحب ته ور وخاندیم په ځان طرف ته بې اړې که مولي صاحب ته ور وخاندیم ځان ته بې اړې سړي به ځان ته نه پام چې زه خو عالم یم زه پیر یم زه صوفي یم زه حاجي یم د قوم مشر یم که په دغه عمل باندې ونیول ګرفتاره شومه خو د دنیا او د آخرت شرمندګي ده سترګې په پټې کې په زنای لګیا کړي نو غل سړی غلا ښځه چې په غلا ثابت شي نو بیا سزا دا ده چې لاسونه یې پرې کړي اوس غلا ویایي څه شي ته اول د غلا تعریف غلا ویایي څه شي ته وای اخذ د مال د غیر خفیتا خو د مکان محرز نه د بل چا مال په پټه را اخیستن د محفوظ ځای نه د هر چی شي حرص خپل خپل مناسب وي د هغه محفوظ ځای نه شی چې راواخلې په پټه یې راواخلې خو ورسره دا شرطونه هم شته چې نه دا سړی غلب کې شریک وي نه یې ظاهره چوکیدار وي متولی و متصرف وي نو لحاظه که په پټه یې وانخیسته په ښکاره لوټماري نوحب چې ورته ویل کېږي غل نه ورته وي د هغه به خپله سزا وي که د مکان محرز نه یې وانخیسته د محفوظ ځای نه په دښته کې مال پیدا کو د چا پټې کو دغه حکم نه ده چې د لاس سزا یې شته خو دغه حکم نه ده چې د لاس پرې کول دي که د داسې مال نه غلا وکړه چې د ده خپل هم برخه وکړي لکه د بیت المال په شي کې په غنیمت کې ور شریک ده د شریک مال نه یې غلا وکړه سزا یې شته اعمال به تر اخیستې کېږي سزا یې شته په جهنم کې عذابونه شته خو لاس یې نه پرې کېږي او که د داسې ځای نه یې غلا وکړه چې هغه متولي دی ده چا دته امانت شی یې ښی د د په لاس کې اوس د امانت په شي کې یو شی پټ کړي بیا یې سړي ته دعوه وکړي چې غلو وړی اوس داسې شاید چې د ده تر لاس لاندې و خو محرز نه یې نه ده وړی بیا هم سزا دا نه ده چې لاس پرې پرې کېږي تعذیر به وي خو د لاس پرې کول یې نشته نو غل چې غلا وکړي نر یا ښځه معافي نشته چې ثبوت په وشي یا اقرار وکړي یا شاهدان یو وارې اقرار هم دلته 4 وارې اقرار نشته لکه د زنا په باب کې چې یو وارې اقرار وکړو چې دا شی ما وړی لاس په پرې کېږي خو په څومره شي پرې کېږي مقدار څومره ده
نو د موږ په مذهب باندې 10 درهمه اصلي روپۍ 10 چې دومره اندازه غلا وکړي بیا لاس پرې کېږي ځکه محرم د موږ په نسبت باندې اقل هغه چې د مقدار 10 درهمه ده هلته یو روایت راغلی ده چې مهر کم تر 10 درهمه نشته او غلا کې هم حکم دا ده چې نصاب د غلا چې لاس په پرې کېږي 10 درهمه ده په کم کې نه اگر که په 3 روپیو کې ثلث د دینار کې هم حکم راغلی ربع کې هم راغلی ده خو 10 روپۍ هم راغلی دي او امام صاحب خو ډېر احتیاط کوي په باب د حدیثو کې په باب د تعذیب کې احتیاط دا ده چې هغه غټ پرد راواخلي پاکنکیو کې شبهه ده یو روایت چې 10 راغله چې په 10 روپیو غلا کېږي نو په 3 روپیو کې یا په 4 روپیو کې شبهه شوه چې په هغو به پرې کېږي که به نه پرې کېږي چې په 3 پرې کوي نو په 10 خو په طریقه اولا پرې کېږي لاس ته یې شک نه ووته نو په 10 درهمو کې لاس پرې کېږي د 10 درهمه د 10 اصلو روپیو نه چې کمې وي په هغه باندې لاس نه پرې کېږي دا چې دغه لاس ور پرې کړي د غله بیا به حکم دا د حسم داغول چیل به تیار سره کړي پخوا خو دا دوايانې نه وي چې دا وینې درایي چې دا پټۍ په وکړي نو لاس پرې کړي چې دغسې پرېږدي دا وینې چې ځي بیا مړ کېږي تر سړی د مرګ حق نه پلري لاس به پرې کړي دستي به په تیلو چخ کړي چې دغه د رګو خوله وسوځي بنده شي وینه به نوره لکه مخکې داغ لګول دغه و علاج و د حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې زخمي شوم خو دلته داغ په ولګوه چې وینه بنده شي وینه به وربندوي چې نور مرګ ته مفضي نه شي خو کوم لاس به پرې کېږي نو یو قرائت داسې راغلی ده فقطعوا ایمانهما ښی لاسونه یې پرې کوي نو ښی لاس به پرې کوي لاس دغه ته ویلی کېږي چې دغه بند ده دغه ځای ته پورې هم لاس راغلی په دغه ځای پورې هم لاس راغلی درې صورته ویلی کېږي چې بله ورځ د اوداسه په مسله کې ما درته ویلې خو په باب د حدودو کې چې احتیاط هغه کم مقام به اخلي لکه یو روایت کې د مفصل حکم راغلی ده چې نبی علیه السلام په دغه بند لاس ور پرې کړی ده نو لاس به په دغه بند باندې پرې کېږي خو ښی لاس که بیا یې دواري غلا وکړه بیا به چپه پښه ور پرې کړي که درېواري غلا وکړه څلورواري غلا وکړه بیا څه حکم ده نو بعضې ائمه خو وایي چې په درېیم وار باندې بیا غلا وکړه چپ لاس به پسې پرې کړي چې په څلورم یې غلا وکړه ښۍ پښه به یې ور پرې کړي چې شوټۍ موټۍ چې دواړه لاس او دواړه پښې زموږ مذهب دا ده چې نه نور بیا تعذیرات دي بندي کول ویل شته پرې کول نور نشته ولې د انسان لاسونه دواړه حکم د پوره انسان لري چې څوک د چا دواړه لاس ور پرې کړي پوره دیت راخیسته کېږي که نه نبي علیه صلات وسلام یو لاس ور پرې کړو بل وارې پښه بل وارې چې غلا وکړه بل لاس وایي ما ته د خدای نه حیا راځي چې هغه نعمت مقصوده یې ټول طلب شي د لاسونو چې کومه ګټه وه دواړه چې په پرې کې نه به خوراک کړی شي نه به استنجا ویلی شي په ټول عمر باندې دا انسان د مړه په حیثیت شو او په غلا کې خو قتل نشته په غلا کې خو لاس پرې کول دي نو ښایي به لاس پرې کړي که بل وارې بیا غلا په ثابته شوه بیا به چپه پښه پرې کړي نورې که بیا غلاوې کړې بیا به تعذیر وي بندیخانې به وي ورته خو بیا نور پرې کول نشته دا عبرت ته د خدای پاک طرف نه نو زواجر دي عبرت ته چې عبرت واخلي اما د آخرت په لحاظ زموږ مذهب چې مخکې ما درته ویلې چې حدود زواجر دي کفارات نه دي هغه بیا په توبه موقوف ده فمن تاب من بعد ظلمه که چا توبه وایسته وروسته د ظلم خپل نه واصلح اصلاح د خپل عمل وکړه فان الله يتوب عليه خدای پاک به رجوع وکړي په ده باندې په خپل رحمت سره توبه به قبول کړي ان الله غفور رحیم خدای پاک غفور او رحیم ذات حدیث مبارک کې راځي یوې ښځې غلا کړې وه د مخزوم د قوم وه اوس نو دا چې د ښځې لاس په پرې کېږي دا خلکو ته ډېر لوی شرم بلل کېده چې دا خو غټه د پیغور خبره ده د خلکو د وړاندې به د ښځې لاس پرې کوي چې دا پلان کې خېلو ښځې غلا کړې نو درځي چې رسول الله ته یو څوک واسطه کو سپارش وکړي که دا لاس یې ورماف کو بیا یې ویلې دغه مخه بل څوک نه ویني د نبي علیه السلام د متبني زوی حضرت اسامه چې په ده ډېر ګران و حب رسول الله درځي هغه ورته واسطه کو چې نبي علیه صلات وسلام ته سپارش وکړي که دا ښځه معاف کړي خلکو ته به موږ روپۍ ورکو چې څومره غواړي چې ورغی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سپارش کوي
حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په دغه خبره باندې خوښ که ورغله خفه شو چې مخکیني امتونه خو غرق په دغه شوه چې د مړو د غریبانو پارکو کې ماړه سړي به چې کومه ګناه وکړه سپارش کو په سپارش په خلاصېده صاحب ده د صاحب زوی ده په سپارش خلاصېده او په غریبانو باندې نه اما د په خدای قسم لو انا فاطمه اعاذها الله ادب دا به بیا ورسره وی که بیبي فاطمه الله دې وساتي که یې غیغلا کړی وایم نن به مې لاس پرې کوه په حدود د خدای کې سپارشونه نشته په روپیو په نورو شیانو کې سپارشونه وي په حدودو کې سپارشونه نه وي چې لاس یې ور پرې کړو پس دې پرې کړه نه بیا نبي علیه السلام ورته چې اوس توبه هم وباسه ګورې خو معلومیږي چې د حدود زواجر دي ګناه نه په ماف کېږي توبه غواړي حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها وی بیا توبه یې وایسته خو ډېره ښه توبه چې په ټول عمر بیا ګناه نه ده کړې غلا یې بیا نه ده کړې بیا به چې کله راغله د نبی علیه السلام کور ته څه ضرورت وي ما به سپارش وکړو چې دا راغلی ده دغه عذر لري ضرورت لري بیا به نبی علیه السلام ما سپارش د دې دپاره قبول کړو شی به یې ورکړه نو توبه باسي توبه به غواړي آیاتونه معلومیږي چې توبه غواړي کبیره ګناه په توبه ماف کېږي علم تعلم ته نه پوهېږې ای نبی علیه السلام یا ای اورېدونکیه چې ان الله له ملک السماوات والارض بېشکه الله تعالی چې د ده لره پاچاهي د اسمانو د مځکې ده یعذب من یشاء عذاب ورکوي هغه چاته چې ورته خوښی شي ویغفر لمن یشاء مغفرت کوي هغه چاته چې ورته خوښی شي والله علی کل شیء قدیر خدای پاک په هر څه شي باندې چې اراده ورته وکړي قادر ده په تعذیب هم قادر ده په مغفرت هم قادر ده منافقین دعوه د ایمان درلوده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلسو کې به هم ډېر کېنسته خو بدبختانو به د کفارو ملګرتیا هم نه پرېښه د کفارو دپاره به جاسوسیانې هم ډېرې کولې نو یوه واقعه پېښه شوه د خیبر په یهودو کې د واده چښتن سړي د میړو کې ښځې سره زنا وکړه چې سره ګیر شوه نو دا به څه کېږي راویلېږل مدینې منورې ته چې د اخر زمانې پیغمبر راغلی د ورشئ خو ګورئ ورځئ به د بنو قریظه او بنو نذیرو په واسطه چې هدلته کوم یهودیان وه د دغو په واسطه به ورشئ خو موږ حکم دا ده چې مخ ورتورول په خره سپرول چې بار بار موږ ذکر کړه دغه د که دا حکم یې درکړو قبول یې کړي که نه بل چې قبول نه کړي بنو نذیر او دا بنو قریظه او یهودیان راغله پیغمبر علیه السلام ته په دغو کې دغه منافقین هم چې دا دعوی د اسلام درلوده چې دلته پیغمبر علیه السلام حکم وکړو چې دا به سنګساریږي د انکار وکړو چې نه موږ په دین کې تورات کې دا حکم نشته پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام راغی د دغو یهودو یو عالم ابن سوریا په نامه په یوه سترګړون د رنګه سپین قد و قامت هر شی ورته ذکر کړه چې دا په دې کې لوی ملا ده دا راوغواړه حضرت نبی علیه السلام ورته ویلي په تاسې کې لوی عالم څوک شته او پلانکی د ورشه راولی هغه چې راغه چې نبی علیه السلام ولیدو وایي پېژندو چې جبرائیل علیه السلام کوم علامات ورته ښولي وه نو ورته ویلي ته ابن سوریا یې وایي او وایي ته په ټولو یهودو کې لوی عالم یې ده ورته ویلي دی دغسې ویایي چې او زه لوی عالم یم نو نبی علیه السلام پرون موږ ویلې چې هر چاته چې قسم ورکوي د دی د دین موافق بیا لږ څه زړه ته لویږي نبی علیه السلام قسم ورکو په دې الفاظ تا دې په هغه خدای قسم وي چې تورات په موسی علیه السلام نازل کړی په هغه خدای دې تا قسم وي چې دریاب چاودلی د بني اسرائیل را خلاص کړي فرعون یې پکې غرق کړی په هغه خدای دې تا قسم وي چې په تاسې بني اسرائیلو باندې من و سلوا د اسمانه نازل کړي دا د الله نعمتونه یې ورته ذکر کړه چې حکم د زانیانو چی ده ده ورته ویلې دومره سخت قسم دې راکړه نو حکم دا ده چې رجم کول دي نو تاسې ولې حکم بدل کړی خو په موږ کې به چې د خان صاحب زوی زنا وکړه هغه یې موږ زور نه په رسېدو چې غریب به وکړه هغه به مو سنګساروه نو د غریبانو شکایت وکړه اخر سره راټولو چې درځي خو سخته دین جوړ کړو د خپله ځان یو حکم وکړو ټول به پکې شریک کړو نو نبي علیه السلام ویل خدایه کوم حکم د دین د تا چې دی مړ کړی زه به نن ژوندی کوم حکم یې وکړه هغه یې رجم کړه دغه منافقینو چې دا دلته وو دغه د نبي علیه السلام
جاسوسي به کړه هغه یهودو ته بې خبره رسوله چې هغه کوم په خیبر کې و. حال د دوی خدای پاک ذکر کوي. او دا طبعا نبی علیه السلام به په خبرېدو نو ډېر به په غمجن و چې اوس دغه بدبخته د خپلو شاګردانو ظاهره خو عنوان د مسلمان ده، د دغه نظر ډېر تنګ یم، موږ خبر نه یو تر خوله وتلی دی بیا خلکو ته رسولي. جاسوسي دی کوي، د کفارو سره ملګرتیاوې دی کوي، تعلق دی ساتي. الله تعالی ورته یا ایها الرسول ای د ما رسوله. ګورې قرآن عظیم شان ته چې وګورو د نبی علیه السلام عظمت ته باید پام وکړو. په ټول قرآن عظیم شان کې نبی علیه السلام دته ندا په اسم محضه نه ده کړې. یا آدم یا نوح یا ابراهیم یا موسی یا عیسی دا ټول شته په نامه نامه یې غږ کړی، خو نبی علیه السلام ته په ټول قرآن عظیم شان کې په نامه غږ الله تعالی نه ده کړی. یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر. او موږ او تاسو تم را روان د سورت حجرات چې خدای پکې په نامه یې مه بولئ، تاسو هم په نامه غږ مه ورکوئ. دا خو بېادبي ده. نن چې موږ تاسو خپل معاشرې ته وګورو، که ښځه میړه ته په نامه ویایي، اولاد پلار ته په نامه ویایي، شاګرد استاز ته په نامه ویایي، مرید پیر ته په نامه ویایي، د خلکو په معاشره کې هم دا بېادبي ده وایي که نه ده؟ چې دا بېادبي ده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان سره به ولې داسې بېادبي کوي چې په نامه نارې ورته ویل کېږي. ای د ما رسوله لا یحزنک، په غم کې دیوانه چی تا الذین هغه خلک یسارعون فی الکفر چې دوی تلوار کوي عنادن په کفر کې، من الذین او د دغه خلکو د جملې نه قالوا آمنا چې دوی وایي موږ ایمان راوړی بافواههم په خولو دا دعوا هم لري، خو ولم تؤمن قلوبهم ایمان نه ده راوړی زړونه د دوی. یو د دغه خلکو نه چې دا ظاهره منافقین دي، اگر که د اوس د خزرج د قوم دي، د دغه د تا غمجن نه کي. او بل ومن الذین دغه خلکو نه هادو چې د یهودیان دي. یو دا د منافقینو خلک چې تلوار په دغه کې، بل یهودیان سماعون للکذب چې دوی غوږ نیونکي دي دروغو ته، سماعون لقوم آخرین چې دوی غوږ نیونکي دي لپاره د بل قوم اوریدونکي دي د خبرو د تا د بل قوم دپاره جاسوسي کوي چې هغه د خیبر یهود دي. لم یأتوک هغه قوم چې هغه تا ته نه ده راغلی، یحرفون الکلمه دوی اړوي حکم الهي د خدای پاک خبرې من بعد مواضعه د بعضې ځایو خپلو نه الله حکم د رجم کړی دی بدلوي، لکه د نبي علیه السلام صفات بدلوي. او یقولون هغه د خیبر یهودیان د خپلو لیږل شوي یهودیانو ته څه وایي، ان اوتیتم هذا که داسې حکم درکړی شو چې دا موږ کوم درته ویایو چې صرف مخ تورول دي او په خره سپرول دي، فخذوه بعمل په وکئ ویې منئ. وان لم تؤتوه که داسې حکم در نه کړی شو فاحذروا نو وویرېږئ د قبلولو دغه حکم نه، هغه قبول نه کوي. خو رب کریم یې دا چې څه کي ته صبر که، خدای پاک کم دی وساتي د امتحاناتو نه. الله د دغه خلکو فتنه عذاب اراده ده چې جهنم عذابونه یې ډېر کي. ومن یرید الله فتنته هغه څوک چې اراده کړې وي الله د هغه د ګمراه کولو فلن تملک له من الله شیئا، نو نه یې مالک ته ای رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره د دغه خلکو د الله تعالی د هلاکت نه د هېڅ شي ته نه یې مالک چې ته یې بچ کړې، اب خامخا هلاک کېږي، عذاب ورکول کېږي. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم دا یهودیان و منافقین هغه کسان دي چې اراده نه ده کړې الله تعالی د دې خبرې چې پاکې زړونه دي دی لهم د دوی دپاره په دنیا خزن په دنیا کې شرمندګي د رسوایي ده. د دغه یهودیانو په پټو مشورو الله رسول الله خبر کو د دوی په باب کې رسوایي د دنیا راغله، بنو نذیر وشړل د وطن نه، بنو قریظه یې مردار کړه. د منافقینو حال په دنیا کې اول د پټې او د عافیې و، وروسته خدای پاک نومونه وروښو او شرمنده یې کړه. په دنیا کې هم شرمندګي ده. ولهم فی الاخرة عذاب عظیم شته د دې دپاره په آخرت کې عذاب ډېر لوی. دغه بدبخته جاسوسي کوونکي یهودیان او منافقین د دې حال خدای ذکر کې سماعون للکذب دوی ډېر اوریدونکي دي، جاسوسي کوونکي دي لپاره د دروغ ویلو. اکالون لسحت دوی خوړونکي دي د حرامو، هر حرامو طریقه باندې چې سړی دنیا حاصله کړي وای سحت ورته ویل کېږي. بیا که هغه وي رشوت وي، که بیا سود وي،
که غلا وي که هره ناروا طریقه وي د دوی عادت دا ده چې دوی په دروغو جاسوسي هم ډېرې کړي حرام خوري هم ډېرې کړي دا د مسلمان صفت نه ده مسلمان باید دروغ ونه وي نبی علیه الصلاة والسلام وي دا د منافق علامې د درې په یو حدیث مبارک کې راځي چې خبرې کې دروغ وي ګورئ دروغ ویل نبی علیه السلام ویلی دي چې دا د منافقینو عادت ده مسلمان باید دروغ ونه وي فان جاءوک که دوی درته راغله فاحکم بینهم ته فیصله وکړه د دوی په منځ کې او اعرض عنهم یا مخ ته وګرځوه انکار ورته وکړه چې لاړ شئ په خپل دین کې فیصلې وغواړئ وان تعرض عنهم که مخ ته وګرځئ د حکم کولو نه د دوی نه فلن یغدروک شیئا هېڅ ضرر نشي درته رسولی تا ته د هېڅ شي چې زه تاسې فیصلې نه کړم ولې د ما نه بوت نه منئ نو ما فیصلې تاسې ته څه ګټه لري خو وان حکمته که د حکم کو فاحکم بینهم بالقسط بیا حکم په عدل سره که ان الله یحب المقسطین خدای پاک خوښوي عدل کوونکي په حکم کې دا مسله چې یهود راشي نصارا راشي د مسلمانانو قاضي ته چې موږ ته فیصله راوکړه دا مسلمانو قاضي به بیت فیصله کی کبی نکی او که بیا به په کوم کتاب موافق کی دی د کتاب موافق فیصله به ورته کی که د کتاب د قرآن عظیم شان نو څوک وی چې دغه اختیار پیغمبر علیه السلام ته خدای پاک ورکړی و چې که حکم ورته کې که نه کې خو که بیا به په عدل کې دا حکم منسوخ ده اوس حکم نشته د دې دپاره څوک وی نه اوس هم چې دی راشي فیصله به ورته کې خو د دې د کتاب موافق لكن مختار قول دا ده چې نه ادیان سابقه منسوخ دي که نه دي په منسوخ دین باندې فیصله ورکول جایز دي که راغله مسلمانانو ته یې غاړه کېښو بیا به د اسلامي قانون موافق فیصله د دوی په مابین کې کړي رب کریم یې دا بدبختان چې دا تا ته سړي و ښځې رالیږي پوښتنه کوي د زنا یې کړې ده د رښتیا په نیت یې نه کړي اخلاص څنګه اخلاص کړي خو خپله تورات کې دغه حکم موجود ده د خپل نبی نه مني د خپل کتاب نه مني تا ته راځي مطلب یې نو چې ده ځان ته اسانه لیار غواړي فتوا خو نه کوو خو بعضې اعمال د مسلمانانو چې نن سبا ګورو دا بعضې عوام وروڼه داسې عادت لري چا سره په یو شي کې لانجه وي یو وارې یو ملا ته ورشي پوښتنه وکړي که د ده د ګټې موافق فیصله یې ور وکړه چې داسې د حکم مدعي خو نه وي ورسره بل جانب نو بیا راشي وایي چې راځه ما ورته به شریعت سره کوو هلته خو یې پټ ځان پوه کړی خو که دغه ملا فیصله ورکړه او د ده د ګټې نه وه بیا پسې ځي بل ملا ته ګرد ګرځي په ملایانو پسې لیار غواړي ځان ته یو حرامو ته یو لیار پیدا کول لکه دا نن سبا په کاروبارو کې اکثره چې هغه ځان ښه صوفي تجار ځان بولي یو څوک عالم ورته چې دا مکه دغه طریقه د سود ده دی بیا بل ملا ته لاړ شي بیا پوښتنه کوي چې د خوله چا د خولې نه وروته چې د جواز یو لیار وروته یو چا یو کاروبار کوو دا د ونډیو امام مخکنی شاګرد و ډېر کشر بیا خو یې سبق پرېښی د اوس غټ ته د ونډیو کاروبار کې زه هغه علاقې ته تللی یم دی چې راغی ستړی مه چې ته چا راته ویلې وایي دا اوس دا د ونډیو دا د حوالو کاروبار کوي نو ما ورته ویلې د حوالو کاروبار کوي د جواز و د نه جواز مسله پوښتنه دې کړې چې کوم صورت جایز ده کوم ناجایز ده ده ځای ته ویلې وایي یو ملا نه مې پوښتنه وکړه هغه ویلې ناروا ده بل ملا نه مې پوښتنه وکړه هغه بیا ویلې چې څه لیار شته پکې خو د پلانکي ملا نه مې چې پوښتنه وکړه هغه ویلې وایي ډېرې پوښتنې مه کړه چې چا درته ویلې روا ده ذاتي هسې اوس نو ذاتي وایي د چا نه پوښتنه نه کوم هغه فتوا نه وراخلي چې هغه ورته ویل چې ناروا ده خو چا ورته ویلې دي دا خو دغه ملایان غریبانان خو ظاهر ته ګوري د خلکو په حال ځان نه خبري چې دا پوښتنه په کوم نیت باندې کی نو دا حیلې دې نه ورښیي د اکثره خلک په سودو دغه ملایانو لګیا کړه د دکاندار نه شی واخلي اوس پور دی د ما نه پور غواړي زه دغسې نه ورکوم ورې ولم دکان ته دغه بوره یا دغه غوړي د دکاندار نه دی واخلي بیا په ما خرڅوي بیا یې ما نه بیرته دکاندار اخلي په منځ کې یو واسطه جوړه کړي دریم سړی ورته پیدا کړي چې واسطه راغله بیرته کنې چې دی په ما باندې په 1 لک روپۍ شی خرڅ کړي په پور زه بیرته په دت باندې په 80,000 په نغده خرڅوم دا خو صریحي سود ده دغه کې د جواز څه لیار نشته قبل
قبض استیفا د سمن چې سمن نه قبض شوی او بیرته په اقل مما باع چې هغه را باندې خرڅ کړی د هغه نه په کم قیمت چې په زه په ده باندې خرڅوم دا خو سود ده په 1 لک شی را باندې خرڅ کړه بیرته مې په هغه ځای په ده په 80,000 خرڅ کړه شایم د 200,000 روپۍ په ما پاتې شوې نو سود چیشته وی نو دلته دا یو لیار ورته جوړوي چې اوس دی په ما باندې خرڅ کړي په 1 لک زه په ده باندې خرڅ کړم په نغدو دی په پور د شپږو میاشتو په ده مې خرڅ کړه په نغدو په 80,000 هغه بیا بیرته په هغه دکاندار باندې خرڅ کړي منځ کې یو لیار دغه بس یو چل سره جوړ کړی د خلک ټول بیع د معلم یقبیز کې دغه دکان نه نقل کوي نه یو بل ګودام ته وړي بس صرف ګونۍ لاس وارې سودا په وشي په دغه یو ګونۍ باندې نقل کول نشته هلته صریح حدیث مبارک ته چې بیع د معلم یقبیز ناجایز ده تلیفون باندې سودا وکړي د چین سره شی نه ده را رسېدلی قبض کړی نه ده لیدلی نه ده دا دکاندار بیا په بل خرڅ کړي هغه بیا لیدلی نه ده قبض کړی نه ده هغه بیا په بل خرڅ کړي دغه سوداوې چې تر څو شی را رسېږي 10 سوداوې په مابین کې شوي وي دا اوس روا دي که ناروا دي بس نو زه خو مفتي نه یم ایمانه به پوښتنې نه کوي خو دا دی مفتیان دغسې فتواوې چا لیارې ورته جوړې کړي نو خلک یې ټول په سودو پر نه بیه فاسدو باندې لګیا کړه ما ته سړی راغی دا دغه دپاره وایم چې د علما ورونه موږ باید تلوار په فتواو کې ونه کړو احتیاط وکړو سړی راغی د طلاق په مسله کې د ما نه پوښتنه کوي ده چې کوم تعبیر وکړه د ده په تعبیر طلاق نه واقع کېدو نو ما ویل لکه دا ته چې کوم وایې په دغه طریقه خو طلاق نه واقع کېږي ده دستي جوب تلاس کړه مسله یې راویسته چې پلانکي مفتي صاحب ته ورغلی وم هغه هم دغسې راته وویلې هغه هم دغه تعبیر ورته لیکلی په فتوا کې مور هم په ویلی چې د ده په تعبیر چې ده کوم تعبیر کړی د یغ تعبیر موافق طلاق نه واقع کېږي نو ذاتي مې ورته ویلې چې ښه مفتي صاحب هم فتوا درکړې چې نه واقع کېږي بیا نو ما ته ولې راغله پوښتنه بیا ولې کوي وایي خو د موږ یو بدبخته ملا د هغه وی چې طلاق واقع کېږي جوب ته یې لاس کړه دومره کاغذونه یې راویسته اوس هغه ملا د دوی د قوم د په د حالاتو ښه خبر ده یغه ښه تفصیل لیکلی دغه ملا ته تعبیر و ما ته تعبیر په داسې عنوان و دا خو د کوم ملا نه اورېدلي دي چې ډېره سخته خوش کوي چې مځکه و اسمان نه پېژنې په یغه وخت کې طلاق بیا نه واقع کېږي ما ته هم داسې تعبیر وکړو چې زه په دغه نه یم پوهېدلی ما څه ویلي دي بیخي پوه شوی نه یم یغه مفتي ته هم دغه ویلي دي د خپل قوم ملا چې د یغه ویلې وایي ما ته یو واره راغی داسې تعبیر وکړو چې ما داسې ورته وویلې ښځې ته پلار کره تللې وه نه راتله ورسره چې را سره لاړه شه ورور یې ملا په وتړله چې نه تا ظلم ورسره کړی د نه یې در سره پرېږدم ما ورته ویلې ګوره که را سره ځې را سره لاړه شه که نه یې 3 طلاقه طلاقه یې دوی ویلې نه ځه ما ورته ویلې 3 طلاقه طلاقه یې ښه داسې د ستا بیا مشوره و مجلس ته سره یو وارې دا تعبیر کړی هغه ته بل وارې چې د کوم ملا نه پوښتنه کړې د خود نو دغه یې ورته ویلي دي چې دومره خوش کوي چې مځکه اسمان نه پېژنې په خبر نه پوهېږي طلاق بېرته دغه ملا ته بیا ورغلی چې په هغه وخت کې ایمانه په دغه نه یم خبر چې ما څه ورته ویلي دي دې څه راته ویلي دي په دغه بیخي خبر نه یم نو هغه ملا خو ملا و ښه ملا و تفصیل یې کړی و چې ګورې ما ته اول داسې تعبیر وکړو ما ورته ویلې را سره راځه دې ویلې نه در سره ځم ورور یم په ودرېدو چې ته یې پوره لحاظ نه کوې علاج و دوایي نه پکوې او دا نه پکوې نه یې در سره پرېږدم نو د داسې الفاظ طلاق دووري ما ته راغی چې ما مځکه اسمان نه پېژنده او ما داسې تعبیر وکړو دا ګرځي خدای غلطوي العیاذ بالله ملا به فتوا درکړي خو خدای په خو تا په حال خبر ده دغه یهودو د دغه دپاره راولېږل چې ګوندې اسانه حکم ځان ته یې لار پیدا کوله ځکه الله تعالی وی وكيف يحكمونك دي تا څرنګه منصف مقرري وعندهم التوراة د دې سره تورات فيها چې په دغه تورات کې حکم الله حکم د خدای پاک د زاني چې د واده چښتنې رجم کوي به هلته حکم موجود ده ثم يتولون من بعد ذلك بیا بیرته ګرځي دی د هغه حکم د تا نه چې تا ورته وکړو وما اولئک بالمؤمنین نه دي دغه خلق مؤمنین ایمان درلودونکي نه په تا نه په خپل کتاب که په خپل تورات ایمان وایم خو د تورات حکم به منو په واقع کې نه په هغه ایمان لري نه په تا لري کني چې په یو نبی په رښتیا ایمان راشي په ټولو انبیاو ایمان راوړي چې په یو کتاب په رښتیا ایمان راوړي په ټولو کتابو ځکه هر کتاب مصدق دی بل کتاب هر پیغمبر مصدق دی بل پیغمبر ان انزلنا
انا انزلنا التورات بشک موږ نازل کړی د تورات فيها چې په دغه تورات کې هدن هدایت ده و نورا نور رڼا ده شرعي احکام واضح کې ذکر دي يحكم به النبيون چې حکم وکاوه په دغه تورات باندې انبیاء د بني اسرائیلو چاته به حکم کوه الذين اسلموا هغه خلکو ته چې هغو غاړه یې کوه حکم یې منو للذین هادو دغه خلکو دپاره حکم کوه هغه کسانو ته چې هغه یهودیان وو یا يحكم بها النبيون الذين هغه نبیان اسلموا چې دی د الله حکم ته غاړه یې کوه دغه انبیاو چاته فتوا ورکوله للذین هادو هغه کسانو ته چې یهودیان وو او په دغه تورات حکم کوه په هغه نبیونو باندې عطف ته يحكم بها النبيون ويحكم بها الربانيون والاحبار او په دغه باندې حکم کوه ربانیون او احبار ربانیون او احبار څوک وي چې د یهودو علماو ته ربانین د نصاراو ته احبار د ملایان دواړه خو نومونه بدل دي د ملت په لحاظ باندې او څوک یې نه په هر ځای کې موږ تاسو وینو چې د یو قسم علماو نه تعبیر کیږي په خلیفګانو اولیاء سره په بل نه تعبیر کیږي په مولوی صاحبانو سره اصل علم خو د دواړو سره شته خو په ایو کې علم دغه ځای ته رسیدلی چې معرفت الهي مشته وسره د باطن سترګې خدای خلاصي کړي حقیقت ورته واضح ده او یو څوک په احکامو خبر ده خو نور په پټو اسرارو نه ده خبر نو لکه نن چې صوفي و عالم نومونه بدل دي کړي خو صوفي هم عالم وي هغه خو داسې نه چې بې علمه وي هلته هم دغسې وه د دې ربانین علما او احبار بزرگان هغه هم حکم کوي په دغه تورات باندې ولې انبیاو فتوا په تورات علماو فتوا په تورات بزرگانو فتوا په تورات ځکه خدای پاک د دغه تورات د حفاظت ذمه د دوی ته ورکړې وه دا به ساتئ او ساتل په دې کېږي چې درس و تدریس وي پکې نسخې به یې لیکلې هر یوه به د ځان سره چې هغه به زړه شو چاپ خو نه و بیا به یې لیکله چې داسې نه چې دا تورات ضایع شي حکمونه به کول د حفاظت ذمه خدای پاک دوی ته ورکړې وه د دغې وجه نه د دوی چې هغه انبیا لاړه د انبیاو شاګردان لاړه جهل ډیر شو ګمراهي ډیره شو لاسوینې زیاتې په خپله دا بدبخته ملایانو پکې شروع کړي حکمونه دغو بدل کړه اما د قرآن عظیم شان د حفاظت ذمه الله تعالی په خپله اخیستې ده موږ ملایانو ته یې کرا کړې وه خدای نه خستی موږ نه به هم داسې خرابېده لکه تورات انجیل چې خراب کړه تر ننه یو حرف تغییر چا نه ده پکې کړی نه یې کړی شي تر قیامته پورې د موږ ایمان ده نه یې کړی شي ځکه منسوسي ده چې الله وی انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون چې په دغه کې د څوک عقیده ولري چې بدلون راغی دا د الله د کلام تکذیب د کفر ته پوځي مما استحفظوا په سبب د هغه څه چې طلب د حفاظت شوی و د دوی نه من کتاب الله د کتاب د الله تعالی نه وکانو علیه شهدا دوی و په هغه باندې شاهدان په حقانیت باندې د تبدیل نه یې ساتو ځکه علما او بزرګانو انبیا او ټول د تورات موافق حکم کو نو فلا تخشوا الناس تاسې د حق فیصله کوي که درته راغی فیصله به په حق کې د دغه یهودیانو د شرارت نه به نه ډارېږي دوی خو بدبختی کړي په خپل کتاب کې تحریف کړی خو لیکن ته به نه ډارېږي ما فلا تخشوا الناس مه ډارېږئ تاسې د خلکو نه واخشوني د ما نه وډار شئ ولا تشترو بآیات ثمنا قلیلا ما اخلئ تاسې په آیتو د ما باندې څه لږ روپۍ دا چې رشوتو باندې دوی پیسلویه بدلولې ولو که په کروړونو روپۍ واخلي خو د آخرت د نعمتو په مقابل کې خو دنیا ټول هیڅ شی ده دا ما اخلئ ومن لم يحكم بما انزل الله څوک چې حکم ونه کړي په هغه حکم چې الله تعالی نازل کړی فاولئک هم الکافرون دغه خلک چې دي کافران دي وکتبنا علیهم فیها او ما لیکلي و فرض کړی مې و په دغه یهودو باندې په دغه تورات کې دا ان النفس بالنفس چې نفس قاتله په نفس مقتوله په مقابل کې به وژل کیږي چا هم چې قتل وکړه چا خبره عامه شو نر وي که ښځه اصیل وي که غلام زورور وي که کمزوری موړ وي که مسکین چې قتل یې وکړه خپله قاتل به وژل کیږي بل څوک نه په وژل کیږي ان نفس بالنفس والعین بالعین سترګه ړندېږي د سترګې د ړندوالي په مقابل کې چا سترګه یې ړنګه کړې د دغه ظالم سترګه به په ړندېږي چې په زور په ظلم باندې ورړنده کړي خو ګورئ وروسته را روان دی والجروح قصاص په زخمو کې برابروالی ده په قصاص کې برابروالی ده د سترګې ړندوالی په مقابل کې ړندوالی ممکن ده ظلم د تا نه نه کېږي خو که قلعه یغه سترګه د پوچه راویسته په ته یې بیا هغسې نشي کړی دلته به بیا دیت وي
ړندول ممکن دي تا قریب ووایه ته یې وویلې وویشتې په تیږه باندې نظر ختم شو سترګه روغه ده په ځای کې ده خو نظر ختم شو اوس د دم نظر ور ختموی شي بیا ړندوي ایستلو طریقه موږ کتابونه لیکي چې شیشه به سره کې دغه سړی چې هغه د چا باندې ظلم کړی د چا سترګه یې ورنده کړې په دا مخ باندې به یې داسې لنده پنبه مالوچ لنده پنبه دا به داسې ورته کېږدي چې مخ یې ونه سوځي نور زیادت ته ونه کړي ځکه په جروحو کې قصاص ده دا ګرمه شیشه به دلته سترګې ته مخامخ کې سترګو نظر ختموي نو د به هم د سترګې نظر ختم شي نور به ظلم به ونه شي زیادت به ونه شي قصاص ممکن ده نو لحاظه که یو سړی مورزاده ړوند ده سترګه شته خو دید نه کي دغه سړی جګ شو ته یې وویشتې د تا نظر یې ختم کړه دلته اوس بیا قصاص نشته ځکه د نظر خو ده ختم ته اوس که کینو د سترګه به راباسې سترګه ایستلو خو هغه د ړندولو په شکل نه دي بیا به دیت وي سترګه ړندېږي د سترګې په مقابل کې والانف بالانف پزه پرې کېږي د پزې په مقابل کې خو د پزې هم دغه نرموالی چې دا داسې خوري پورته خو اډوکی ده دا کوز کې مساوات ممکن ده د پزې سر یې ور پرې کړی د هغه د پزې سر په پرې کېږي والاذن بالاذن غوږ پرې کېږي د غوږ په مقابل کې په ظلم یې د چا غوږ پرې کړی د ظالم غوږ په پرې کېږي وسن بسن غاښ ایستل کېږي د غاښ په مقابل کې د یو چا غاښ په ظلم په ایستلی هغه په ایستل کېږي دا ممکن ده مساوات ممکن ده والجروح قصاص زخمونه انتقام پرهارونه بدل دا سره برابر دي لہذا چې په کومه اندامو کې برابروالی نه راځي په هغه کې قصاص نشته په هغه کې دیت ده د چا یې ژبه ور پرې کړه د ظالم ژبه نشي ور پرې کولی ولې وایي ژبه داسې اندام ده چې کنکی کېږي غټېږي موږ یې ژبه خولې نه راوباسي دومره اوږده شي ټوله که بیرته ستوني ته ور ټوله شي دا چې لویېږي کنکی کېږي نو ده څومره پرې کړی ده ته څومره پرې کوې داسې شي کې چې قصاص نه ده ممکن یا مخیا عورت انسان کې وایي کنکیتوب غټتوب چې راځي دلته مساوات نه ده ممکن چې مساوات نه ده ممکن دلته به دیت وي ارش به وي د عادلان به فیصله وکړي په قیمت باندې خپله قصاص نشي اخیستی اوس د چا لاس چې ووایه په دغه ځای مات کو په دغه کې دیت ده قصاص نشته ولې ته په هغه شکل نشي ماتولی چې عادت چې څومره مات کړی اډوکی څومره په هغه شکل د تا په اختیار کې په واسطې دغومره نه ده پوره چې ته په هغومره انداز ور مات کړي تا یې ووایه سوکا یې ووایه لږ به ماتېږي په زور یې ووایه ډېر به ماتېږي لہذا اوس د فقه شریف بیانو ته چې موږ تاسې وګورو د یو سړي غټ سر ده نو تنده یې هم غټ ده د یو سړي و سر کنکی ده تنده یې هم کنکی ده څوک جګ شو سړی هغه د کنکي سر والا سړی ووایه دغه سر د دغه مځکې نه تر دغه مځکې په مات کو اډوکي ته ورسېده خبره خو چې ووایې ګورې په مساحت مثلا 2 انچې ځای ده دا چا چې ویلی ده د دغه تنده یې غټ ده که د دغه سر نه تر دغه سره ټوله ټنډه په ماته دا 4 انچې کېږي په دغه کې هم ګورئ دا ده وایي داسې به کوي خوښه د دغه طرف نه یې راکچې که د دغه طرف نه دغومره به یې ورماته چې هغه 2 انچې ده د ده چې سر مات کړی ده ته به هم په هغومره انداز باندې وي والجروح قصاص په زخمو کې بساواته برابرتوب د ظلم او تعدا به نه وي پکې فمن تصدق به که چا عفو وکړه د دې قصاص نه فهو کفارة له دا د ده دپاره کفاره ده یعنې ګناه یې معاف کېږي خو عفو یې ورته وکړه خپل حق و حق یې ورمعاف کړو نو هغه سړی ذاتي نور بیا په هغه باندې ظلم نشي کېدی یو حقوق الله دي په هغو کې معافي ته نشي کړی یو حقوق العباد دي بنده په خپله چې خپل حق معاف کړي بس هغه یې د دپاره کفاره شو دغه ظالم ذاتي بیا څوک قصاص مساس نشي تر اخیستی ومن لم يحكم بما انزل الله څوک چې حکم ونه کړي په هغه حکم چې الله نازل کړی فاولئک هم الظالمون دغه خلک ظالمان دي وقفینا علی آثارهم او بیا را لګلي دي موږ وروسته د دغه انبیاو نه یو په بل پسې راتګ مو کړی د اخر تر عیسی علیه السلام پورې علی آثارهم بعیسی ابن مریم راتلل مو کړي دي وروسته په دې انبیا سابقینو پسې په عیسی ابن مریم باندې مصدقا چې تصدیق کوونکی د لما بین یدیه هغه کتاب لره چې مخکې تر د تیر د چې هغه عبارت ته من التورات د تورات نه واتیناه الانجیل ما ورکړی د دغه عیسی علیه السلام ته انجیل فیه چې په انجیل کې هدن هدایت و نور ده
ومصدق تصدیق کوونکی دی لما بین یدیه هغه کتاب لره چې مخکې تیر دی چې من التورات چې عبارت له تورات نه وهدن هدایت ته وموعظة نصیحت للمتقین لپاره د پرهیزګارانو وليحكم اهل الانجيل حکم دی کوي الله تعالی وی اهل د انجیل علما د انجیل بما انزل الله فيه په یغه حکم چې الله په انجیل کې نازل کړی ومن لم يحكم څوک چې حکم ونه کوي بما انزل الله په هغه څه چې الله نازل کړی په اولئک هم الفاسقون دغه کسان چې دي فاسقان دي ګورئ مسله یو ده فتواوې درې قسمه راغلې هلته وی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون څوک چې د الله په حکم ونه کوي کافر ده دوم راغله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون څوک چې په هغه حکم فیصله نه کوي چې الله نازل کړی هغه ظالم ده دریم راغله څوک چې حکم نه کوي په هغه حکم چې الله نازل کړی دا فاسق ده نو کافر ده که ظالم ده که فاسق ده څه به ورته ویایي اسانه تطبیق دا ده چې درې سره مصداق یو ده تر ټولو نه لوی ظالم څوک ده کافر و اولئک هم الظالمون تر ټولو نه لوی فاسقان څوک دي کافران دي کافر فاسق ظالم دغه یوه طبقې ته ویل کیږي خو دوم تطبیق داسې کوي دا چې فیصله د الله په حکم نه کوي څوک د الله د حکم نه انکار کوي نه یې مني فیصله نه کوي په کافر ده او که د الله حکم مني خو لیکن حکم بدلوي د رشوتو دپاره د دنیایي واسطو په لحاظ باندې نو دغه ته بیا ظالم فاسق ویل کېږي بیا کافر نه ورته ویل کېږي دا چې مخکینیو انبیاو ته خدای کتابونه ورکړي حکم هم دا دی چې په دغه کتاب به فیصله کوي که د کتاب خلاف وشو نو دغه انجام د چې کفر او ظلم او فسق ورته ویل کېږي اوس الله دغه نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي وانزلنا الیک الکتاب تا ته مې هم نازل کړی د ای نبي علیه السلام کتاب بالحق په حق سره چې قرآن عظیم شان ده مصدقا لما بین یدیه چې تصدیق کوونکی د هغه کتاب لره چې مخکې تر د تیر دي من الکتاب د کتاب نه چې تورات و انجیل زبور دي د ټولو تصدیق کوي ومهیمنا علیه او دی ساتونکی د په مضامینو د هغه مخکینیو کتابو شاهد د په حقانیت د هغو کتابو دغه دا معنا ده مخکینیو کتابو کې خو خلکو لاسوهنې کړي خو که په قرآن عظیم شان کې هم د مخکې د کتاب حکم راغی معلومیږي هغه حکم د الله ده چې په مخکیني کتاب کې هم خو که هلته حکم یو ده هلته مخکیني کتابو کې بدل ده دغه قرآن شاهدي ورکړي دا حکم دی د ځانه کړی دلته حکم د رجم د زاني د محسن دپاره دوی ویل چې د مخ تورول د قرآن فیصله دا ده چې نه دغه خلکو تحریف کړی ده دا قرآن مشاهد او مضامین محافظ د مضامینو د کتابو پخوانه ده فاحكم بينهم نو تم حکم کوه په ما بین دغه کتابیانو کې که تا ته راغله بما انزل الله په هغه کتاب چې الله تا ته نازل کړی ولا تتبع اهواءهم متابعت مه کوه د دوی د ارزوګانو او مه اوړه تقدیر ورسره وکړه مه اوړه عما جاءک د هغه څه نه چې تا ته راغله د من الحق د حق نه دا وایي شان نزول په لحاظ راغلي د یهودو بعضې بدبختان مشران راغله پیغمبر علیه السلام ته چې د مسلمانانو سره لانجه وه نبی علیه السلام ته دا ویي چې تا د قوم سره د موږ لانجه ده حق خو ده د دی په طرف خو که ته د موږ په باب فیصله وکړې موږ در سره وعده ده دا موږ سرداران د یهودو به ټول ایمان راوړو خو که موږ ایمان راوړ بیا به ټول یهود ایمان راوړي اوس لالچ ورکوي نبی علیه السلام خطا کوي چې دا خو په پیږو خو حق خو د دی ده خو ته د موږ طرف وکړه دغه د وجه نه به موږ ایمان راوړو چې موږ ایمان راوړو د موږ اتباع به هم ټول ایمان راوړي نبی علیه السلام ورته ویل نه زه د خدای حکم نشم بدلولی الله تعالی دستي آیات هم نازل کړه چې که درته راغله د حق فیصله به کوې نه اوړه د حق نه د دې طرف نه دوی بېلیاري کوي لکل جعلنا منکم هر چاته مقرر کړی د موږ د تاسې د امتونو نه شرعتا یو شریعت اصول و منهاجا او لار روښانه د هر دین واضح اصول و احکام دي ولو شاء الله لجعلكم امه واحده که الله اراده کړې وای نو ګرځولې به وای تاسو ټول یو امت ولكن ليبلوكم فيما اتاكم لكن مختلف حکمونه نازل کړي دي د دې لپاره چې وازموي تاسو په هغه احکامو کې چې تاسو ته درکړي دي فاستبقوا الخيرات نو یو تر بل نه مختطوب کوئ په نیکو کارو کې د ثوابو په ګټلو کې د فضایلو په ګټلو کې یو اصول د دین دی یو فروع اصول د دین د ټولو انبیاو یو دي په ټولو دینو کې شرک ناروا ده آمنتو بالله
دیو الله د ټول دین هر نبی یو الله ته خلق بولي ملائکه کتابونه رسولان د ورځ د آخرت خبره د تقدیر خبره د ټول امتو شریکه ده فرق په احکامو کې ده هغه د امتحان شی ده اوس په بني اسرائیل باندې 4 روپۍ زکات و په موږ 40 روپۍ زکات په بني اسرائیل باندې چې اوداس به مات شو اوبو استعمالول ضرور و تیمم نه ورته روا موږ ته تیمم روا شو د هغو کالي به چې نجس شو پرې کول به په اوبو نه صفا کېده د موږ صفا کېږي داسې په ډېرو احکامو کې فرق دغه د امتحان شی ده ولې الله حکیم ذات ده هغه حکیم ذات د حکومت نه خبر د هر وخت موافق حکمت ورته معلوم ده په دغه وخت کې اوس دا قانون نافذ کېږي د خلکو په دغه کې مصلحت ته په دغه کې مصلحت ته دغه وخت موافق الله هغه حکمونه نازل کړي نو هر څوک د مخکینه امتو د موږ د امت فرق خو څه کوي د موږ په امت کې د نن د صحابه مقام ته څوک رسیدای شي په صحابه کې چې بیا وګورو په اول او په اخر کې څومره فرق راغلی اول یو صحابي چې د 10 کافرانو نه تښتېدی ګناه کبیره وه خو الله د غومره استعداد ورکړی و اسباب نه و خلک کم و مال کم و اعتماد په الله زیات و طبعا اسباب ډیر شو مسلمانان ډیر شو بیت المال کې روپۍ ډیر شوې هلته عقیده کې لږ ذاتي سستیا شروع شوه چې اوس خو خلک ډیر دي اوس خو مال ډیر ده نو خدای پاک تخفیف راوست 10 کافرانو نه تښتېدل ناروا و اوس د 2 نه ناروا ده دستي فرق راغی که رانغی نو دا خو د استعداد موافق خو د متعال مصلحتا الله تعالی حکم نازلي امتحان ده پکې کامیاب انسان هغه ده چې د الله حکم واورید او دستي کوشش کوي هغه وکړي دغه نه ګوري چې ولې پخوا ولې داسې و د موږ سره ولې داسې کېږي دا خبرې به نه وي الی الله مرجعکم خاص الله ته بیرته ورتلل د تاسې دي جمیعا د ټولو فینبئکم بیا به خبر درکړي تاسو ته الله تعالی بما کنتم فیه تختلفون په هغه څه کې چې تاسې اختلاف کوونکي په دنیا کې اختلاف یهودی ځان په حق بولي نصرانی ځان په حق بولي مسلمان ځان په حق بولي فیصلې به الله تعالی کوي او دا حکم د درته و ان يحكم بينهم بما انزل الله چې ته حکم کوه د دې په مابین کې په هغه څه چې الله نازل کړی ولا تتبع اهواءهم متابعت مکو د دې د ارزوګانو واحذرهم او ویرګه د دینه ان يفتنوک چې تا په پیتنه کې وانه چی او واده نړی عن بعض ما انزل الله الیک د بعضی هغه حکم نه چې الله تعالی ته نازل کړی فان تولوا قدیم مخ وګرځول د نازل شوی حکم نه فعلم پوش انما يريد الله چې بشک الله اراده لري ان يصيبهم چې رسونه وکړي دوی ته به بعض ذنوبهم په بعض ګناهونه د دوی په دنیایي سزا دا چې دوی غوښتنه وکړه موږ په باب کې فیصله وکړه بیا به موږ ایمان راوړو نور خلک به ایمان الله به نه داسې به نه کړي خو چې ته حکم کې دوی نه مني الله تعالی اراده ده چې په دنیا کې هم څه عذاب ورکړي دغه ځای وای ډېر خطر ده چې د رسول الله د سنتو خلاف کار څوک کوي مخالفت رسول الله د حکم نه کوي د دنیایي عذاب خطر ده آخرت عذابونه خو اسې وي خو د دنیایي عذاب لکه په یهودو چې خدای په دنیا کې عذاب راوستو بنو نظیر د وطن نه وشړل بنو قریظه یې مړ کړه مردار یې کړه اخر د خیبر نه پسې واخیسته وان کثیرا من الناس لفاسقون بشک ډیر د خلکو نه فاسقان دي الله د اطاعت نه وتل کړي افا حکم الجاهلیت یبغون آیا د حکم د جاهلیت غواړي د الله حکمونه نه مني ومن احسن من الله څوک ښه ده د الله تعالی نه حکما په اعتبار د حکم سره لقوم یوقنون هغه قوم لره چې یقین درلودونکي چې یو وارې څوک یقین لري نه د الله د حکم نه ښه حکم بل څوک نشته یا ایها الذین آمنوا ایغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی لا تتخذوا اليهود والنصارى منیسه یهودیان او نصارا اولیاء دوستان مخکې مو ویلي وو بعضې خلکو لکه دا اوس مو ویلې منافقینو به د دوی په دوستي کې ډېر کوشش کوه الله حکم کوي چې د یهودو نصارا سره به دوستي نه کوي ولې په دا فکر کې مخکې موږ ویلو چې تاسې خطا یې تاسې د زړه محبت ورسره کوي خو دی نه دسه کوي دی د تاسې هلاکت غواړي دی د تاسې په پریشانیو خوشحاله کېږي مخکې ډېر ویلي وو او دلته اوس ویي بعضهم اولیاء او بعض ځینې د دوی دوستان دي د ځینو نورو سره ځکه په کفر کې ټول سره شریک دي مسلمان ته یې سره یوه ده مسلمان ته سره یوه ده هسې د مسلمان خطا دي موږ تاسې نه ولیده هغه خلک چې د ټول عمر دپاره په خپل منځ کې سره دښمنان وو شرق و غرب
چې د ټول عمر دپاره په خپل منځ کې رقابت و د اسلام د نظام د خلاف دپاره ټول سره یو شو که نه شو یو څو طالبانو ته ټوله دنیا ټول کافران هغه کافران چې ټول وخت د روسو د امریکا مقابله ورسره یو شو که نه شو الله موږ مخکې پوه کړي یو ما د یوه سره دوستي کوه ما د بل دا په واقع کې د تا دوست نه ده دوی سره دوستان دي ولې الکفر ملت واحده کفر یو ملت ده او اسلام یو ملت ده دا دواړه سره یو ځای کېدی نشي بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم چا چې دوستي وکړه د دوی سره د تاسې د جملې نه ځان ته مسلمان وي دوستي او محبت د کافر سره لري په انهم منهم الله وي دغه د دغه کافرانو د جملې نه ده او موږ تاسو یو مثال ویلی الا ان تتقوا منهم تقاته که د ځان ساتنې په لحاظ ته کمزوره یې ظاهره مدارات ورسره کوي روا دي خو دوستي خو د زړه شی ده محبت خو د زړه شی ده د الله محبت د الله د دښمن محبت دا سره یو ځای کېدی شي کافران د الله دښمنان دي نو څوک څنګه دا دعوه لري چې دعوه د ایمان لري او دوستي او محبت به د کافر سره کوي ان الله لا يهدي القوم الظالمين خدای پاک هدایت نه کوي قوم د ظالمانو ته او اوس موږ ویل المرء مع من احب په قیامت کې به سړی دغه چا سره وي چې چا سره محبت وي نو چې په دنیا کې د کافر سره محبت ته په آخرت کې به هم د کافر سره وي نو تاسو محبت مه کوئ د یهودو د نصاراو سره خو دا محبت نه درېږي څوک منافقین فترى الذین فی قلوبهم مرض ته به وینې هغه کسان چې په زړو کې مرض ده منافقت ته یسارعون فیهم چې دوی تلیوار کوي په دوستي د کافرانو کې یقولون ویایي نخشى ان تصيبنا دائره موږ ویریږو چې موږ ته کومه حادثه پیښه نشي وایي د کفارو سره دونه پرو ډېر سخته غټه دوستۍ وي یو حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه یو عبدالله ابن ابی ابن سلول عبدالله ابن ابی ابن سلول هم د اسلام دعوه درلوده رئیس المنافقین چې دا آیات نازل شو چې یهود و نصارا په محبت دوستی منیسي وای حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه د نبی علیه السلام مجلس ته راغی چې اما د ډیرو کفارو سره ډیرې ملګرتیاوې وې د یهودو نصارا او مشرکینو سره مې ډیر ښه تعلقات و خو زه د ټولو د دوستۍ نه بېزاره یم دوستي د الله او د رسول غواړم د ټولو نه بېزاره دا بل طرف ته عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه ته مخ ور واړوه هغه به وي صاحب زه خو یې دغه دپاره تعلق ورسره ساتم داسې نه چې څه مشکل پیښ شي بیا به څوک یې موږ سره کومک کوي ایصیبنا دائره دغه وایي یا دا مطلب ده ظاهري حوادث مسکنت و مشکلات راته پیښ شو خو دی خو سرمایهداره دي موږ سره به کومک کوي او یا العیاذ بالله دین خبره لا تر سنه د معلومه چې اسلامي نظام به راځي که به نه راځي نبی علیه السلام به غالبه کیږي که نه نو موږ ازاړه تعلقات ساتو که سبا داسې مصیبت پیښ شو ته مړ شوې دنیا نه لاړې چې موږ خو تیار تعلقات موجود دي نو الله تعالی آیتونه نازل کړه مخلص مسلمان د بیزاری اظهار وکړه منافق څه وي فترى الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم د دوی په ملګرتیا کې په دوستۍ کې تلیوار کوي یقولون وایي نخشى ان تصیبنا دائره موږ ډارېږو چې څه مصیبت به پیښ شي بیا به موږ سره کومکونه څوک کوي الله تعالی وی اوس خدا ویایي دی تاسې صبر کوئ فعسى الله ان ياتي بالفتح نو نږدې ده چې الله به راتګ وکړي په فتح خپل پیغمبر ته به فتح ورکړي تقویت د اسلام به راولي او امر من عنده یا به الله تعالی یا حکم نازل کړي د خپل لورې نه د منافقینو د حال په ښکاره کولو په دواړو صورتو کې په یصبحوا علی ما اصروا فی انفسهم نادمین دوی به وګرځي په هغه پټو دښمنۍ چې په زړو کې ساتلې د مسلمانانو سره نادمین پښیمانه به وي چې اسلامي نظام ترقي وکړي خو په دا خو پیږي چې رسول الله د موږ په حال خبر ده نو پښیمانه به وي او که داسې وي چې د دې په حال ښکاره شوم الله حکم نازل کړم بیا به پښیمانه وي دا حال په دنیا کې په دې باندې را روان ده دوی کې اوس بیا چې خدای پاک حکم نازل کړو د منافقینو نومونه دا نور مسلمانانو به تعجب کو وایي هغه دغه به څومره په قسمو نارې ویلې چې موږ د رسول الله سره محبت لرو د الله سره محبت لرو د مسلمانانو سره محبت لرو ګوري دا ډیر خلک د دې باطني حال لکه په احد کې چې ښکاره شو د منافقینو عمل په داسې وختو کې د هغه مخلص او د نه مخلص حال معلومیږي اول خو هر سړی د دوستۍ دعوا هم لري چې په تا پورې ګټه وي چې
چې کله ګټه ورکه شي هلته بیا حال معلومیږي چې اوس ته مسکین شي. دا ماړو نه دا تعلق د ماړو خلکو چې خلک کوي ورسره دا یې چیش دپاره کوي خو دنیا د تمې دپاره. هغه مور چې بیا دیوالي شي مسکین شي پورونه په واوړي بیا هر څوک تعلقات ورسره ختم کېدای شي نه چې بیا پوروړي ماته ودرېږي. دنیا ډېر بد شی ده. وروسته را روان ده نبي علیه السلام یې په ډېرو مشورو تنګ کړو. هر څوک به ورته راتله مشورې به یې ترې غوښتې. خدای پاک وویلې چې څوک مشورې ته راځي اول د څه صدقه کوي. ټول ودرېده. مجدد صاحب ته یو خلیفه لیکلی دي چې د خلکو نه اوس د تعلق نه ډېر تنګ یم خپلو عباداتو ته نه خلاصېږم شپه ورځ ملاقاتونه غواړي. دا موږ محبت خو که نه دغسې وي کله تر چوکاټ واوړي د چا د مطالعې لحاظ نه وي ورسره د مرض لحاظ نه وي ورسره د وظایفو د اذکارو لحاظ نه وي ورسره خپل تعلق اخلاص د محبت په یوه ورځ ښکاره کوي. دغه ویم د یوې ورځې ملګرتیا بله ورځ راجیم نه دغه یوه ورځ راغی په هغه یوه ورځ ټول ملاقات هم غواړي هر څه غواړي او محبت اظهار دعوه هم کوي. زه یې تنګ کړی ده ذاتي لیار وروښوه وایي ماړه خلک چې درته راځي د خانقاه دپاره قرضه تر وغواړه چې خانقاه کې مریدانو خرچه نشته که څه قرض راکړي چې یو وارې قرض دې تر ووښت بل وارې نه درته راځي. که مسکینانو ډېر تنګ کړی هغو ته ته قرض ورکړه بیا نه راځي چې داسې نه وي چې خپل قرض رانه وغواړي. بس سړه ورځ شوه ذاتي خبره خلاصه شوه. نو الله تعالی وی دغه خلک به وروسته خو به پښیمانتیا کوي. ويقول الذين امنوا وی هغه کسان چې ایمان راوړی هؤلاء الذين اقسموا بالله آیا دا هغه خلک دي چې دوی قسمونه په خدای پاک کړه جهد ایمانهم په سختو قسمو سره چې دا یې ویل چې انهم لمعکم چې موږ خو د تاسې سره یو مسلمانان یو. اوه وایي خدای هم دې وساتي. حبطت اعمالهم دغه عملونه خو برباد شو خدای هغه د منافقت ښکاره کړ. فاصبحوا خاسرین وګرځېدئ تاوانیان. یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو من یرتد منکم عن دینه څوک مرتد شو د خپل دین نه واوښت فسوف یأتی الله بقوم زر د الله به راتګ وکړي په یو داسې قوم یحبهم ویحبونه چې دی الله د دوی سره محبت کوي دوی د الله سره محبت کوي او په صفاتو کې به ښکاره علائم دا وي اذلة علی المؤمنین اذلة للمؤمنین په کار و صله لام راتله دلته علا ویلې متضمن معنا د انعطاف او نرمي لره ده. اذله دلته په معنا د متواضعینو سره د عاجزي کوونکي دي او شفقت کوونکي دي علی المؤمنین په مؤمنینو باندې. هغه ذلت معنا نه ده ضربت علیهم الذلة والمسکنة چې په یهودو باندې ده. یو ذلت په معنا د تواضع ده یو ذلت په معنا د شرمندګي او رسوایی ده. وای چا چې خپله کمزوري خپل ځان کم ولید دغه دغه ذلت تعبیر ده. لکه د مسلمانانو نیکو خلکو چې من تواضع لله رفعه الله کې راشي او که چا دعوه دې لویه کړه هغه بیا خدای ذلیله ګرځوي. هغه ضربت علیهم الذلة یهودو دغه ټول دعوه که خدای ذلت په مقرر کړه نو دوی عاجزي کوونکي دي او مخ ورګرځونکي دي شفقت کوونکي دي په مؤمنینو باندې اعزة علی الکافرین او دوی غالب و زبردست په کافرانو باندې یجاهدون فی سبیل الله جهاد کوي په لار دی الله تعالی کې ولا یخافون لومة لائم نه ډاریږي د ملامتیا کوونکي نه. ذالک دغه صفات چې په چا کې خدای ښیي چې په مسلمان مشفق وي د کافر په مقابل کې سخت وي جهاد کوونکی او د چا پروا نه لري. فضل الله دا فضل دی الله ده یؤتیه چې ورکوي من هغه چاته یشاء او چې خوښی شي والله واسع علیم خدای پاک پراخ د رحمت ده خو عالم ده په اهل د رحمت باندې. دا د مسلمانانو صفت که فکر وکړو د مسلمان سره په نرمي باندې صفت دی وکړو د کافر په مقابل کې د سختی لکه وای محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم کې چې ویلي دي. دا تکړهتوب نه ده چې مسلمان ویا مسلمان زوروا د مسلمان مال شکوه د مسلمان وینې تویوه د مسلمان بېناموسي کوه دغه نه ده تکړهتوب. د مسلمان سره عاجزي کوه غلامي کوه خدمت کوه ولو که د ټوله دنیا پاچا یې. د کافر په مقابل کې کلک شه
زور د یغ په مقابل کې چې الله درته روا کړی ده چې الله تر منې کړی هغه کې زور مه کوه بدماشي مه کوه د صحابهو دغه حال و نو خدای پاک ویلې که څوک مرتد چې دا د خیال نه کړي چې دین به لاړ شي چې زه لاړم د دین نه دین به لاړ شي د دغه نه به خلک خدای پاک راولي چې هغه به په مسلمانانو شفقت او د کافر په مقابل کې سخت جهاد به کوي د چا به پروا نه لري خو لوی خبره دا د اول دا ویلې الله تعالی د دوی سره محبت لري دی د الله سره محبت لري داسې خلک به پیدا کړي اوس د دغه نه مستحق څوک مراد ده خو په هغه وخت کې داسې خلک و چې مرتد کېده به د دینه به واوښته وروسته داسې خلک راغله چې مرتد شو چې نبي علیه السلام د دنیا نه لاړ مرتد شو د دینه واوښته او د په مقابل کې بیا نور خلک چې خدای پاک خپل دوستان ذکر کړي دي دغه نه څوک مراد دي ښه خبره دا ده چې صحابه مبارکین تر مراد دي هغه صحابه چې په دین پاتې شو خدای پاک مخکې نه وای موږ پوه کړو چې داسې وخت را روان ده چې دا دعوه د اسلام لري په دغه کې به هم بعضې خلک د دین نه اوړي مخکې نه وای الله په دې تنبیه راکړه چې داسې خلک به راځي چې د دین نه اوړي مرتدین خو دین نه ورکېږي د الله دوستان به موجود وي چې الله تعالی د دوی سره محبت لري دی د الله تعالی سره محبت لري هغه به په مسلمانانو شفقت کوي د کافر په مقابل کې به سخت وي جهاد به کوي د چا به پروا نه لري لکه وایي د پیغمبر علیه السلام په اخر وخت کې ارتداد شروع شو اسود عنسی د نبوت دعوه وکړه مسیلمة الکذاب د نبوت دعوه وکړه طلیحه د نبوت دعوه وکړه په مختلفو قومونو کې د نبوت دعوې شروع شوې هغه قومونه د هغو اتباع څه شروع کړه خو اسود عنسی نبی علیه الصلاة والسلام مریض و په د اخري شپه خدای پاک دا حال ورته منکشف کو چې هلته حضرت فیروز په نامه باندې صحابي ورغی هغه اسود مردار کو نبی علیه السلام زیری صحابه ته ورکو فاز فیروز کامیاب شو اسود مردار کو سهار رسول الله بیا دنیا نه لاړ هغه سړي لا نه و راغلي پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام مخکې نه پیشنګویي وکړه خو ډاله یې پاتې شوه د اسود عنسي جنګونه وروسته بیا ورسره راغله او دغه مسیلمة الکذاب په نامه باندې د یمامې نبی علیه السلام ته حال راولېږو چې درځه تقسیم سره وکړو نیمه وطن د تا نیمې د ما اوس په زه ذاتي په تا کار نه لرم یا دا کوچیان د تا د بازارو خلک د ما که یې نه منې نو زه به تا ته په زرګونو پوجونه راولېږم نبی علیه السلام ورته ویل داسې یو کړ کړه چې دغه غواړی د خرما پاڼه هم ولاکۍ درکړم د خدای دښمن یې خدای به دې ذلیله کوي حضرت پیغمبر علیه السلام د دنیا نه لاړ د ده ډلې زور واخیست صدیق اکبر رضی الله عنه د ده په مقابل کې چې جهاد شروع کړ حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په مشرۍ مجاهدین ورولېږه حضرت وحشي رضی الله عنه چې په احد کې حضرت حمزه شهید کړی و په یغه وخت کې دی نه و مسلمان او دلته په اسلام مشرف و د ده په لاس خدای د خپله مسیلمة الکذاب مردار کړ ډېر خلک مردار شو څه بیا په بند ونیول شو څه وروسته مسلمان شو او هغه د طلیحه په نامه باندې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې د صدیق اکبر په دور کې هغه خو مرتد شو ښکاره یې کړه مخالفت د خالد بن ولید رضی الله عنه په مشرۍ بیا خلک ورولېږل څه ملګري یې مردار شو دی په خپله وتښتېده خو وروسته بیا د حضرت عمر صاحب په دور کې غالبا بیرته بیا مسلمان شو بیا یې توبه بیرته ویسته مسلمان شو مسلمان د دنیا نه لاړ خو بعضې خلک داسې وو چې د زکات نه منکر شوه حضرت صدیق اکبر د دغه په مقابل کې اعلان د جهاد وکړ حضرت عمر ورته راغی ته څنګه دغه خلکو سره جنګېږي چې هغه کلمه ویایي ما ته خو روایت معلوم ده حضرت نبی علیه السلام خو دا وی امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله زه مامور په دې یم زه به جنګېږم د کفارو سره چې تر څو دا کلمه ویایي خو چې کلمه یې وویلې عصموا مني دماءهم واموالهم نور ځان او مال محفوظ دي په هغه به کار نه لرو صدیق اکبر ورته والله چې یو سیرلی په زکات کې نبی علیه السلام ته ورکو د ما نه منې کې زه به ورسره جنګېږم زکات حق د مال ده لکه لمونځ حق د بدن ده چې لمانځه نه منکر شي بیا کافر یې بولې جنګ ورسره کوې او د زکات نه چې منکر شي ابه نه وژنو تر څو پورې چې بیرته خلکو غاړه کېښوه
د چا هم پروا نه درلوده. ګورئ د حضرت عمر د مشورې هم پروا نه درلوده. صدیق اکبر او مخلص صحابه و د هېچا پروا نه درلوده. د ده برکتو په کال کې د ننې حالات ټول کابو کړه. مرتدین یا یې مردار کړه یا بیرته مسلمان شو. دا چې د حضرت عمر فاروق دور راتلو چې دا ښې کارنامې کړي، لیار ده ورته اواره کړه، خلک یې بیرته کنترول کړه، لیار برابره کړه. صدیق اکبر د خدمت موقع موجوده شوه. یو عالم هغه د یو مدرسې د جوړولو کوشش وکړي، ښه بنیاد کېږدي، ښه مدرسه جوړه کړي، بیا هغه غریب مړ شي خو مدرسه داسې چاته پاتې شي چې هغه ښه خدمت کې وکړي. بعضې خلک به نو دغه چې دغه ملا دی هغه مړی نه دغه ډېر خدمتونه وکړه، دومره ترقي راوسته، دغه ته نه د پام بنیاد چا ورته ایښی؟ دا لیار د خدمت چا ورته هواره کړه؟ دا د الله سره محبت لري، په مسلمانانو خپل منځ کې شفقت لري، جهاد کوي، د چا پروا نه لري. بعضې بدبختان دا روافظ شیعګان د دغه مصداق حضرت علي صاحب بولي چې که تاسې څوک مرتد شو داسې خلک به راځي چې الله تعالی د دوی سره محبت لري، دی د الله سره محبت لري. دا هغه حدیث مبارک چې حضرت نبی علیه السلام د خیبر په واقعه کې چې 2 ورځې جنګ وشو، وروسته بیا ویل سهار به دا جنډه زه هغه چاته ورکوم چې الله تعالی او رسول الله د ده سره محبت لري، دی د الله او د رسول سره محبت لري، د ده په لاس باندې به خدای پاک فتح راولي. هغه چې سهار حضرت علي کرم الله وجهه ته ورکړه. نو هغه حدیث په تقاضا دی وی چې نبی علیه السلام چې دنیا نه لاړ العیاذ بالله دی وی صحابه نور ټول مرتد شو. العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله. هغه صحابي چې صحابیت په قرآن ثابت ده، چې چا صحابیت په قرآن ثابت دی، هغه د صحابیت نه چې انکار وکړي هغه بیا نه ده کافر. او صحابي وایي چاته چې تر مرګ په ایمان پاتې وي چې مرتد چې بیا صحابي ورته وایي. صدیق اکبر صحابیت په قرآن عظیم شان ثابت ده که نه ده ثابت؟ دوی وی دا ټول مرتد شو. یو حضرت علي صاحب چې یحبهم و یحبونه کې ده. خو لیکن وایي دا استدلال د دی نه ده صحیح، ځکه صفاتو ته وګورو. بعضې خلک به مرتد کېږي خو الله به داسې خلک راولي چې د الله سره محبت دی، دی د الله سره محبت، په مسلمان شفقت کوونکي، د کافر په مقابل کې زبردست جهاد به کوي، د چا نه به نه ډارېږي، د چا پروا به هم نه لري. حضرت علي کرم الله وجهه د پیغمبر علیه السلام نه وروسته 3 خلافتونه تیر شو، د صدیق اکبر، د حضرت عمر، د حضرت عثمان. د 300 تر قمندو لاندې حضرت علي صاحب جهادونه کړي دي که نه دي کړي؟ د 300 خلافتونه یې منلي دي که نه دي منلي؟ د 300 سره محبت موجود و که نه و موجود؟ حتی حضرت عمر صاحب ته خپله لور ورکړه که یې نه کړه ور؟ دی څه وایي دا تقیه چې د دې د ځان د خلاصولو دپاره چې ځان خلاصوي چې په هر چیز یې خلاصوی شي خلاصوی شي. دا یې تقیه کوله ډارېدو چې بیا به هغه العیاذ بالله وایي دا خبر د دوی په خوله کېږي. هلته عشیر یې خو دا ورته چې زمری ده د هېچا پروا نه لري. حضرت علي کرم الله وجهه هلته دومره بزدلي بیا العیاذ بالله ورته ثابتوي چې دا 3 خلافت د حق نه شوی، خپل خلافت یې غوښتی نه شوی، خلافت یې غوښی نه شوی. هلته صفت ته وګورو، لا یخاف لومة لائم ولا یخافون لومة لائم، د هېچا هم پروا نه لري. داسې خلک به وي. نو بیا څنګه د 3 خلافتونه په چشمپوشۍ کې تېرول؟ دا د موږ مشران دي، د دی نه دي، د موږ ټول د سر سترګې دي، خلفای راشدین دي که نور صحابه مبارکین دي. یو وارې چې صحابي دی د موږ عقیده دا ده خو تر مرګه چې پاتې وي په اسلام خو هغه ته صحابي ویل کېږي. د موږ اهل سنت والجماعت په هغه باندې عقیده ده چې دا معیار حق دي، دا ټول جنتیان دي، الله د دی نه راضي ده، دی د الله نه راضي دي. یو ځای نه 2 ځای نه په قرآن عظیم شان کې بار بار د صحابه او عظمت چې ذکر کېږي، رضی الله عنهم ورضوا عنه. نبی علیه السلام چا چې زه لیدلی یم هغه جنتي ده، چا چې د ما صحابي په محبت لیدلی چې تابعي ورته ویل کېږي هغه جنتي ده، چا چې هغه لیدلی ده په محبت باندې هغه جنتي ده، ایمان یې راوړی او د هغوی اتباع یې کړی. سید امام ابو حنیفه رحمه الله تابعي ده، 2 قرن کې راغلی ده، په تابعینو کې ده. دا د الله فضل ده چې چاته خدای پاک د الله او د رسول محبت نصیب کړي، په مسلمانانو شفقت او د خدای د دین په بیان کې د چا پروا نه لرل. دا د الله خپل فضل ده چې ورکوي. انما ولیکم الله د یو ځای سره وایي مربوط ده. مخکې وویلې ای مسلمانانو د یهودو د نصاراو سره محبت مه کویه.
ولې دوی په خپل منځ کې سره دوستان دي. تاسې دوست نشي جوړېدی. نو تاسې محبت د چا سره کوي؟ د تاسې دوست څوک ده؟ انما ولیکم الله. د تاسې دوست الله ده و رسوله رسول دی الله ده والذین آمنو او هغه کسان دي چې ایمان لري. خو د ایمان دعوه خو یهود هم لري چې موږ هم مؤمنین یو. د الله د دوستۍ دعوه هم لري. و چې کوم مؤمنین د الله دوستان دي، د تاسې دوستان دي، الذین یقیمون الصلاة، هغه مؤمنین چې په صحیح طریقه لمونځ کوي، ویتون زکات ورکوي. دی دعوه لري خو موږ هم لمونځ کوو، موږ هم زکات ورکوو. اوس د امتیاز ځای راولي. وهم راکعون، دی رکوع کوونکي د یهودو په لمانځه کې رکوع وه نه. نو د تاسې دوستان الله د تاسې دوست، رسول د تاسې دوست او صحابه مبارکین د تاسې دوستان دي. کفار د تاسې دوست نشي جوړېدی، د هغو سره دوستي مه کوئ. خو که چا وکړه ومن یتول الله ورسوله، هغه تاوان نشي کړی. څوک د الله او د رسول سره چې محبت کوي دغه نو ګټه ده. ومن یتول الله ورسوله، څوک چې دوستي کوي د الله تعالی او د رسول د الله تعالی سره، والذین آمنو، او دغه خلکو سره چې ایمان راوړی، دغه خلک د الله ډاله ده او دغه به خدای غالبه کوي. فإن حزب الله هم الغالبون. حزب د الله تعالی چې ده هغه غلبه پیدا کوونکی ده، غالبه کوونکی ده. 2 منټه به زه جګ شم.